سلامونه دوستانو، پنځه لغتونه دلته هم زده کوو. هغه لغتونه چې په زموږ ژوند کې استفاده کېږي. مثلا اول لغت ده موږ وایو هره ورځ. هره ورځ کار ته ځم، هره ورځ سکول ته ځم. هره ورځ ته وایي jeden Tag. jeden Tag، هره ورځ. موږ وایو هېڅکله، مطلب هېڅکله هم نه. بیخي زما په ژوند کې مطلب وایم سګرټ نه دی څښلی، ما په ژوند کې دروغ نه دی ویلی. نو هېڅکله یا زه هېڅکله دروغ نه وایم، هېڅکله سګرټ نه څښم. نو وایي نی. نی مطلب هېڅکله هم نه. اوس وایو همیش. زه همیش رښتیا وایم، زه همیش په وخت ځم کار ته. همیش ته په الماني ژبه وایي immer. immer هم وایي، immer هم وایي، immer. بل ماته ده هم، موږ وایو که نه زه هم ځم. یو څوک وایي زه بازار ته ځم، تاسو وایئ زه هم ځم. نو دلته موږ وایو auch هم، مطلب لکه وایم ich gehe auch، زه هم ځم. ich esse auch، زه هم خورم. نو auch چې ته وایي هم. بل موږ وایو څنګه. څنګه، څنګه دې کار وکړه، څنګه دې زنګ ووایي. څنګه ته وایو وی. وی مطلب څنګه.